پاری پور جیل کې ومه په سن 73 کې. نو د اختر راغی، وړوکی اختر دی، قیدیانو پسې کور نه چا پسې وریجې راغلې، چا پسې څه راغلی، چا پسې څه راغلی. مونږ کې یو ملګری و، هغه پسې چرګان راغله، هلک غوړو. چې چرګان راغله نو سهار زه د هغې بارک ته ورغلمه. چې ورغلمه نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی، بانګ ته، خو چې داسې آواز غوندې آواز دې وځي او وروستو نه یې باد وځي. نو ما هغه ملګرو ته ویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی، حلالې کوي. هغې اوس خاندي. چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی، حلالې کوي. ویل ناجوړه نه دی، مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و، د دې 400 و، ډېر ټوکي و. دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود. نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسماتي ځای غوړ کړی دی. نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو وروستو به ترې باد وته. اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګ ورونه نه دي که نه دي. ما ته وی چې ده ته بیګا فلاني خان دا چل کړی دی. مالخا په خندا مې ځان مړ کو، بس ترې راووت. سړی ما پسې بارک ته راغی. چې راغی ما ته مولانا ویلې ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا؟ نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان. نو مونږه تقسیم کړو چې یو به اذان کوي، یو به اقامت کوي، یو به امامت کوي. د جمعې مونځ یې ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړې. ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو، هسې سیل کوو، پام غلطه و چې ګورو دا مولا به په بانګونو شروع شي. ده سره مې چا د چرګ کار نه کړی، پرېږدمی نه دې مولا سره. ما سړي توب زده کړه. ویل والله کې پرېږده، یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه. اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه؟ د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي. ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو. په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې، دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرو. چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته، اذان یې په ځای پرېښو، منډه یې کړه. چې منډه یې کړه، څه چلو شو شاه صاحب؟ ویل تیلو بوتل نه ګورئ، دی ښه دا د چرګ کار ما سره هم کوي. نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی. خیالم راغی. نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی. څوک چې اذان له ځان جوړ کړي، وروستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي.